د ښار کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ په نښته کې 3 تنه د مقاومت جبهې غړي وژل شوي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د ښار کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ په نښته کې 3 تنه د مقاومت جبهې غړي وژل شوي دي. د ښار کې ځایي سرچینې وایي چې پرون سهار کابو 80 طالبان د دغه ولایت د چال ولسوالۍ اړوند اسپنج کلي کې د مقاومت جبهې پر یو پټنځای برید وکړ. سرچینې هچسو ورځپاڼې ته وایي چې په دغه نښته کې 3 تنه د مقاومت جبهې غړي وژل شوي دي. د سرچینې په وینا د مقاومت جبهې ځواکونو له څو ساعتو جګړې وروسته ځان له کلابندۍ ژغورلی او له کلي تښتېدلي دي. د ښار کې د طالبانو ځایي مسؤلین په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.